په کابل کې د ډیری ودونو په مراسمو کې د قرآن کریم ختمونه کیږي او نعتونه پکې ویل کیږي. د هیواد مشهور قاری امان الله احمدی د واده په مراسمو کې هم د قرآن کریم ختم وشو او نعتونه پکې ویل شول. الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم. د دغه مراسمو ګډونوالو وویل چې د ودونو مراسم باید په اسلامي او اسانه توګه ترسره شي ترڅو په ټولنه کې د شته ناخوالو مخنیوی وشي او کورنۍ اقتصادي زیانمنې نشي. با چیزی باز که ما از آدرس دین و در یک فضایی را بگیریم که مناسب و موافق ارشادات دین اسلام و خیلی انشاءالله آسانی ها به وجود. ازدواج در صدر اسلام تا امروز بزرگایی که ازدواج میکردن امثال خلفای راشدین، امثال صحابه کرام، اونها به خاطر تمرین عدالت میکردن. یعنی این خیلی چیز مهم است. یک انسانی که در رأس جامعه قرار میگیره او باید عدالت بکنه. هرگاهی که انسان کامیاب میشه، مطهر میشه، پاک میشه با ازدواج کردن، یعنی که خود را به پاکی میرسانه، به مطهر شدن میرسانه. همین گونه که انسان پاک میشه، ازدواج میکنه و در حقیقت روح و روان یک انسان زیبا میشه، آینده زیبا می داشته باشه، یک زندگی مشترک. در کل که اگر انسان نتونه ازدواج بکنه، دور از برادر و خواهر ما، بعضی خواهران و برادران ما با گناهان سر دچار میشن. همین گناهان باعث از این میشه که زندگی از او تباه شه. هر انسان، هر فردی که گناه کرد در گناه خودش غرق شده، از دنیا و از آخرت، از جنبه های علمی، دنیوی، اخروی، از همه جنبه ها میمانه. و کسی که بخواد طریق نبی کریم صلی الله علیه و سلم را انجام بده، الله متعال در یک مفهوم حدیث که است برابر یک شهید برش اجر میده و در یک مفهوم حدیث دیگه 100 شهیده. ما کوشش بکنیم طریق نبی کریم صلی الله علیه و سلم چنانچه که هست برای ما گفته است، بعد ما را تایید بکنیم و انجام بدیم. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د ډلهییزو ودونو د مراسمو ترڅنګ ځینې نور د ودونو مراسم په اسلامي او اسانه توګه ترسره کیږي چې د ډیری هیوادوالو له هرکلي سره مخ شوي دي. خلک وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو مخنیوی وشي او بې ځایه لګښتونه دې نه ترسره کیږي ترڅو د شته ټولنیزو ناخوالو مخنیوی وشي.